الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. دا د سورہ بقرہ 116 نمبر آیات سے مخکې آیاتونو کې د یهودو د نصارو قباحتونه ذکر شول چې د یو بل سره د حسد او د کینې د وجې نه د یو بل د دین نه انکار وکړو، حالانکې دواړه آسماني کتابونه حق وو او دواړه موسی علیه السلام عیسی علیه السلام یو د یو نه انکار وکړو، بل د بل نه انکار وکړو. الله دې اختلاف په سبب الله د قیامت په ورځ باندې کوي او اوس تاسو نه منئ چې قرآن درته بیانېږي، د چا په یقین نشته، د چا په عمل نشته. د قیامت ورځ را روانه ده، لکه خبرې چې بیانېږي او موږ یې وایو قرآن مجید بیانوو. که څوک ومني خو خپله پیدا راو، خو نه مني هغه ټیم را روان دی چې کله د عرضي سترګې بندې شي او د روح فرښتې درته ودرېږي والتفت الساق بالساق، د یوه پنډۍ دي د بلې نه تاو شي الى ربک یومئذ المساق. او فرښتې د هغه ځای نه دي په سټکونو او ګرزونو باندې وال شروع کړي، بلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. چرته چې د الله د حکم تصدیق نه دی کړی، چرته هم د هغه چرته نه ده منلی. ټول عمر دی په نافرمانۍ فسق او فجور او په نافرمانۍ پسې د بل په غیبت پسې چغلۍ پسې ګرځېدلی. بیا د هغه خلکو تذکره وشو چې د هغې نه بل لوی ظالم څوک نشي کېدی چې دی د الله د کور نه خلک منع کوي ان یذکر فیها، چې دی د الله نوم یادوي، د الله په کور کې د الله د دین مذاکرې کوي، د الله د کتاب درس کوي او دې ورانول کوشش کوي چې د جومات دا ماحول او دا بلډینګ او دا کومه فضا چې دا ختم شي، د مسلمان دپاره جایز نه دي. بلکې الله فرمایي چې داسې سړی به الله په دنیا کې مشرموي، لهم فی الدنیا خزي، په دنیا کې شرمندګي او رسوایي ده، او د آخرت عذاب لهم فی الآخرة عذاب عظیم، عذاب لوی دی. اوس دې آیاتونو کې الله تعالی یو لویه مسله ذکر کوي، لکه قرآن درې غټې مسلې تفصیل سره بیان کړي دي: توحید د الله، د الله وحدانیت او د الله یووالی، دویم رسالت د نبی علیه الصلاة والسلام، او دریم قیامت. دا په نورو کتابونو کې داسې تفصیل سره نه میلاویږي څنګه چې قرآن ذکر کړي دي. ځکه چې کومه خبره کې خطره انسان ته سیوایي او انسان پې چې کوم دی نو الله رانیسي، نو الله پاک د هغې تذکره بار بار کوي. اوس شرک یو داسې بیماري ده چې د انسان ډېر ښه کارونه کوي، خو چې کله د ده عقیده کې فتور وي الله دغه عمل قابل قبول نه دی. یو شرک اصغر، بلکې شرک اصغر چې کوم دی شرک اکبر خدا سجده شوه د بل نه منع کړه چې یو سړی یو د نیکۍ کار وکړي او د نیکۍ په دې کار کې په دې نیت کې دا راولي چې یاره ځان سره څوک مخلوق شریک یو کار د نیکۍ وکړو، ځان ته وي چې هلکه دا خلک مې وګوري چې خلک زما صفت وکړي چې هلکه دا سړی خو دې ښه کارونه کوي. یا یو سړی صدقه وکړي د بل ته ځان وښیي چې یاره زما خو داسې د نیکۍ کار وکړي. هر د نیکۍ کار کې چې د سره سره د الله سره څوک یاره د ما ملام دغه لپاره مخ ملامې لپاره د ښودنې لپاره کم کار وکړو، نو بس الله ته ناقابل قبول. الله د قیامت په ورځ داسې عملونه د انسان د عمل نامې نه لرې کړي چې یو سړي به نیکي کړي او پروردګار به ورته وایي چې دې پلانکي دا نیکي کړې دا نیکي کړې، فرښتو ته وایي د عمل نامې نه وباسئ، لرې کوي. فرښتې به ورته وایي پروردګاره د کړې ده مونږ لیکلې ده. الله به ورته وایي نه، د دا نیکي د دې دپاره کړې وه چې خلکو د ځان وښي، د ښودنې دپاره که او د هغه نه دې خپله بدله وغواړي، زما سره دې بدلې د دې نیکۍ بدله نشته. د دې وجې نه هر عمل چې نو دې کې به اخلاص وي، وجهه لله. قرآن کې بار بار الله تذکره کړې ده چې هر کار بس هېڅ چا ته به نه ځان سره پټ ساته، الله دې ویني. الله به ستا چې کوم دی یو سړی د نیکۍ کار کوي او دې نه ښکاره کوي، الله به دې خلکو ته ښکاري.
الله فرمایي وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض. ویل با مشرکانو چې نیولې د الله پاک بچي. په دې آیات کریمه کې د بعض مفسرینو قول دار ثابت دارنګي د بعض مفسرین وجه د يهودو ته مخاطب دی، بلکې هر شرک والته د قیامت د سبب ورته څوک هم راځي چې څوک هم د الله سره په ذات کې یا په صفات کې څوک د الله سره څوک شریک ګرځي هغه ته مخاطب دی. نو يهود بعض يهود په عزير عليه السلام ته د خدای زوی وي، عزير ابن الله. نصارو عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وي. او د مکی مشرکانو د عرب مشرکانو ملائکه د خدای نوم ویلي. الله تعالی د تمام ناقص عقل والو فرمایل چې د الله ذات پاک دی او د پاک ذات پر هیڅ قسم اولاد نشته، بلکې تمام د دې الله مخلوق دی او د الله حاجت نه لري. لم یلد ولم یولد، نه ددن څوک پیدا دی نه الله د چاره پیدا دی، بلکې ولم یکن له کفوا احد. هیڅوک د الله سره هم برابر نشته. دا ټول مخلوق الله ته محتاج دی، الله هیڅ چاته محتاج نه دی. نو الله د ټول مشرکانو عقیدت کا سبحانه پاک دی الله د شریکانو نه. بل له ما فی السماوات والارض، بلکې خاص د الله په اختیار کې دي د اسمانونو مخلوقات، ملکن خلقن عبیدن. څومره ملائکې دي د الله په حضور کې، دارنګې څوک په سجده ولاړ دي، څوک په قیام دي، څوک په قرات دي او د الله بندګي کوي ولاړ دي. پزمو مخلوقات دا ټول د الله د حکم تابع دي. کل له قانتون، د الله د حکم قبلونکي دي. تاسو د الله سره شرک کوئ، الله واحد نه منئ، نو د الله نور مخلوق ډېر دی، الله هغه مني، الله دغه بندګي کوي، د الله د حکم تابع دي. نور ته وګوره، سپوږمۍ ته وګوره، دا الله تابع کړي دي او د الله د حکم باندې چې کوم دی خپل ټیم راخي او پرېوځي. موسمونو ته وګوره. بدیع السماوات والارض، دا الله تعالی پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو دی. ور الله د لوی اسمانونو او درولې د ځمکې او درولې داسې اله بل نشته، داسې بل خدای نشته چې داسې عظیمه کاروایی وکړي، کارګردګي وکړي. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، بلکې الله خدا سي ذات چې اسباب او وسایل ته محتاج نه دی. کله چې الله تعالی حکم کوي دی او کار دوباره کوي، فانما يقول له كن فيكون، بس الله وجه شن وشي او کار ته وایي چې شن واوش. نو کوم یو څه جوړول موږ با اسباب راځو، وسایل راځو مکو به داګه نور څه منصوبه جوړو، دا ټول کارونه به کم دی به سر پر الله دې ته کم دی محتاج نه دی. الله كن فيكون ذات او شبكي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تاتينا آيات. بعض جاهلانو د یهودو نصارو مشرکین او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه هغه سره به حسد ساده دایو په وجه ورته ویل د حسد په وجه نه چې الله تعالی موږ سره بذات خود خبري ولې نه کوي، یا دا وحی چې د راضي نو دا وحی موږ ته ولې راضي، یا دا آیاتونه په موږ باندې ولې نازلېږي. الله جل جلاله خپل حبیب ته فرمایل چې دا خبره د دې اوس نه د دې د زمانه یوازې دا مشرکین نه کوي، بلکې د دې آبا او اجداد هم دا خبرې کوي، مشرانو د دوی دا سی ویلي دي. یو شان دی دوی خبره دا یو شان ده، مګر هیڅ د فکر خبره نه ده چې مونږه په حق ته پیغمبر لېږلی. نو دی به ویل چې زموږ سره الله په خپله مونږ ته ورنه چې دا زما پیغمبر دی، یا زموږ سره برای راست خبرې ورنه کوي. نو الله فرمایي چې دارنګې داسې خبرې به کولې چې لولا یکلمون الله، چې ولې خبرې نه کوي زموږ سره الله، یا ولې مونږ ته راضي او نښه په خپله باندې موجوده. الله فرمایي کذلک قال الذین من قبلهم، دارنګې خبرې کړې وې یا کړه کسانو چې مخکې دوی مشران او نیکونو تشابهت قرون داوي، بس د دې او د هغوی زمانه یو شان دي. الله قد بین الآیات، بس مونږ قرآن آیاتونه او حکمونه بیان کړل، خو هغه قوم دپاره چې څوک په قرآن په آیاتونو باندې یقین لري او ایمان پرې لري، او چې څوک پکې چون چې راغی یاره دا بدي سي او دا بدي سي، نو الله زما سره بېځه شي. انا ارسلناک بالحق بشیرا
اوس الله تعالی خبر ذکر کوي چې اے پیغمبر موږ ته لګلې نو څو پیغمبر نشته لري د پیغمبر وارثان دغه دین چې څوک خلکو ته رسي اوس دغه دین د عیب خلکو ته د الله دین رسي که څوک مني او کنه مني په بچا خو یو که بچا بدلې ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا اے پیغمبرانو لګلې ته په هغه سره زیر ورکوونکی یا ورکوونکی زیر په معاش د جهنم سره او یره په جهنم په عذابونو سره تا دغه ذمہواری د خلک خبر ده نور ذمہواری ستانشته لري استغفر ذمہواری پوره کړه نور هدایت قبلول او نه قبلول دا تاسو اوس کینی څوک مني څوک نه مني ولا تذر اصحاب الجحیم بلکې تاسو به تاسو نه کیږي د جهنم چې دا ول خلک جهنم لاله بلکې ستاسو د خپل ذمہواری مبارک ته بوځي او تاسو ذمہواری پوره کړه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى او د سره برازي نستانه د يهود او نصارا تر هغه پورې چې د خدای نه خواسته تر دې د دین تابع نشي او دا خو ممکن نه ده د کدي د خپل خواهشاتو تابع دي د الله تابعداري به نشته ګوره يهود د هغه زمانه نه لګیا دي نبی رسول الله والسلام سره قسمه دشمنی هر قسمه منسوبه به د ناکامه کول جوړول او د نبی رسول الله سره ډېر حسد ساتو او حسد ډېر خطرناکه بیماری ده حالانکه د دې په کتابونو کې دا ټول خبره بیان شوی دی په یقینو چې دا د الله پیغمبر دی دروغ نه وي او حسد یو داسې بیماری ده کتاب د حق نه وتعالى باطل جوړي باطل وتا د حق کاری نو دارنګي دوی هم چې کوم دی د هغه د میشن شو کړل چې څنګه په کومه طریقه مسلمانان زه راغورځم او راپرځم د جهنم د کندې ته گزارم د دوی ته په دې چې مسلمانانو دین حق دین دی قرآن حق کتاب دی چې وایي دا حق دی اوس هغه لګیا دي نن په مسلمانانو مهنت شروع کړل د يهودو او مسلمان لګیا دی دا تهذیب چې کوم دی خپلې نن مسلمان ته وګوره د انسان اول د انسان د خپل بدن نه شروع چې انسان د خپل بدن شپږ ګوټه یو ګوټه بدن دی دا چې کوم دی د پیغمبر د سنت مخالف او بیا دغه یهودو چې دوی کومه طریقه په خپل بدن کې وضاحت کړې ده دا هغوی چې کوم رحم سین دی دا هغوی چې کوم ژوند دی نو دا بالکل مسلمان خپل کړی دی او یو د بداسي واسطه راوسور ورسول چې دغه کې کوم ثقافت او تهذیب د غال ته کیږي عادت د مسلمان تر اول چې د خپلې د مسلمان به کامیاب شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وختان بګ منځول پر یخې طرف پیدا کړي نبی يهودو چې وکتل چې را دي خو دې طرف ته وختان راځي چې ډېر خبرې نبی علیہ السلام به په مسجد اختلال وستله وی خالق اليهود والنصارى فهر کار کې بتاو مخالفت کوي د يهودو او نصارو دغه د دین دشمنان دي نو خو پرې درته مونږ دا غوي چې کوم تهذیب دی معاشي ژوند دی مسلمان دا خپل کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې زموږ په معاشي ژوند کې زموږ کومه طریقه موجود ده کامیابی خو د پیغمبر په سنت لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه کوم ځای کامیابی لار بیا مونږ غم خادو کې وګوره کورونه کې وګوره هر طرف پیغمبر د سنت جنازه بهر شو او دی به تم ساتي چې به کامیاب شمو خوشاله بشم مال به خوشالي ورځ راشي کدا خوشالي دا ورځ موږ خو دا خوبونه اسی په ځل خوبونه دي اسی دې ګرځو دی ویره بل پریشانه ده بل نه به پریشانی او کدا پریشانو کې بعد حاضر کوم المقابل د خبر د خیر د بورث عمر بدل راشي او بیا به بیا د غمونو سره مخ شي څنګه د خوشالي په دنیا نشي راځي او چې قبر تلاش په قبر کې وان بیا ته کې دا الله تعالی طرف نه کوم دغه باندې مقرر دي مسلط دي نه بیا به التم د اخلاص نه وي اور پر الله فرمایي پر ان هدى الله هو الهدى هدایت خدا قرآن دی چې الله کوم دین علی غلې یا مسلمان ته ولې د غیر طریقې ګوري ولئن اتبعت اهواءهم او قبل فرض تا تابعداري وکړه دا غوي د خپل خواهش بعد الذي جاءك من العلم چې تا ته الله د کتاب خبره حکم رااله چې الګ د يهودو او نصارو تعلیم دغه داري مشن داري چې زه مسلمان په خپل دین راوړم په خپل تهذیب راوړم
او ته بیا هم لګای تا د پته ولګي د قرآن بیانېږي چې هلکه دا کار ناروا دی او ته یې بیا هم کې. نو الله فرمایي چې من بعد ما جاءك من العلم، علم د خو تر دا دی چې ګوره د یهودو به مخالفت په خپل کپړو کې په خپل شکل صورت کې. الله فرمایي ما لك من الله من ولي ولا نصير. مسلمانه چې منع نشوي نو نه به ستا لپاره د الله د طرف نه څوک دوست او نه مدد والا چې سب نه به مدد څوک کوي. الله به چې زما مدد د سره نه که دنیا لښکر د سره چې څوک دې مدد نشي کولی، نه به څوک دوست په دنیا کې ونه په قبر کې ونه په آخرت کې. ګورې دا قرآن چا په لګیا دی؟ ما او تا ته لګیا دی. قرآن بل چا ته نه دی راغلی، ما او تا ته راغلی دی. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. هغه کسان چې ورکړل شوي کتاب بعضې اهل کتابو یهود او نصارو هغوی به صحیح د قرآن په معنیو باندې مفهوم باندې ایمان پرې راوړ. مخکیني کتابونه منسوخ شو، قرآن راغلی بس په باندې ایمان. اولئک یؤمنون به، دوی ایمان نه وړي د قرآن. ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون. او څوک هم چې د الله د کتاب عظیم حکم دغه شو منکر شو، الله وایي د آخرت تباه دی. او اصل کې د چا چې آخرت تباه شو دا سړی تاواني، اصل نقصان د آخرت دی. ګورې دنیا کې سړی نقصاني شي بیا به په ګټه طریقه باندې به چې کوم دی زیر راځي، خو د آخرت چې تاواني شو ټول عمر تاواني دی، د هغې بیا چې کوم دی ازاله نه کېږي. وقالوا اتخذ الله، او وایي دا مشرکان چې نیولی دی الله تعالی ولدن بچي لره. سبحانه پاک دی الله د بچو نه. بل لو بلکې لو دی الله دپاره دي، بلکې د الله په اختیار کې دي هغه مخلوقات فی السماوات چې کوم برا په اسمانونو کې دي، والارض او کته په ځمکو کې دي. کل دا ټول جري له د الله د حکم قانتون قبلونکي دي، ټول د الله د حکم قبلونکي دي. بدیع السماوات د الله پیدا کوونکی د اسمانونو دی، د لوی اسمانونه پیدا کړي او د ځمکې پیدا کړي دي. واذا قضى امرا، هر کله چې حکم کوي حکم وکړي الله تعالی د کار، فانما يقول يقينا هو الله پاک دا کار د کوم شی په يكون هغه شی وشي شنو وشي. وقال الذين اول باكسان لا يعلمون، ولا کسان چې نه پوهیږي لا يكلمون دا مشرکان او باغ د نبی رسول الله دا مطالبه کوي. وقال الذين ولا کسان لا يعلمون چې نه پوهیږي لولا يكلمون الله ټول خبرونه کې زمون سره الله تعالی او تاتینا یا ولنا لازم ته آیات یو نه یو معجزان. كذلك هم دارنگی قال الذين دارنگی خبرو وینا کړو هغه کسان من قبل چې مخکې د دوی نه مثل قول پشان د خبرې د دوی پشان د وینا د دوی تشابهت قلوبهم یو شان شوي دي زړونه د دوی. قد بینا الآیات فتحقیقنا من بیانو آیاتنا وفونه د قرآن لقوم یوقنون د پاره د قوم چې یقین لري په قرآن د الله. انا ارسلناک بشک موږ لېږلی ته پیغمبره بالحق په حق سره بشیرا زیر ورکوونکی په معاد د جنت سره او نذیرا یې ورکوونکی په عذاب د جهنم سره. ولا تسألوا او تپوس به نه کېږي ستا نه اصحاب الجحیم په باره د خاوندانو د جهنم والو کې. ولن ترضوا هرګز راضي به نه شي که یهودو ستا نه دا یهودیان ولا النصارى او نه دا عیسایان حتی ترا پورې تتبع ملتهم چې ته تابع شي د دین د دوی. قل ورته ووایه پیغمبره ان هدی الله بېشکه لار ښودل د الله دي هو الهدی چې دغه لار ښودل دي چې قرآن دی چې موږ ته الله راوړی دی دا د هدایت کتاب دی. والهدی دینه مراد قرآن. ولئن اتبعت او کچېرې بالفرض ته تابعداري وکړې اهواهم د خواهشاتو د دوی، کچېرې ته تابعداري وکړې د خواهشاتو دوی بعد الذي پس د هغې نه جاءک چې راغلی تا لره من العلم د علم د قرآن نه ما لک نه به ستا لپاره من الله سوا د الله نه من ولي څوک دوست ولا نصیر نه څوک مدد والا. الذين کسان آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړی دوی ته کتاب او یهود او نصارا یتلون دوی لوی دا کتاب حق تلاوت په حق صحیح تلاوت سره په صحیح لوست سره. اولئک هم دا کسان چې یؤمنون دوی ایمان راوړي به په دې کتاب په قرآن او مې یو پورو څو کتاب ورشو انکار وکړي په قرآن. اولئک هم دا کسان هم الخاسرون دوی تاوان او نقصان ولري. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. مرحوم بابا په حق دعا وکړي چې الله تعالی مغفور او مرحوم وګرځي. الله قبر نور نه لکه الله دا وګت سفر آسان الله دا ژوند خوشاله وګرځي. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابہ اجمعین.